السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د شفیق الله شفق مینوالو ته یو ډیر بد خبر ورکوم چې شفیق الله شفق موږ همیشه لپاره له لاسه ورکو. دوستانو لکه څنګه چې تاسو خبر سوي یاستئ د افغانستان کرکټ بورډ لپاره خو شفیق الله شفق باندې د هر رقم کرکټ باندې بندیز لګولی و، خو د دغه ته اوسه پورې دغه سزا نه وه ورکړله. لکه څنګه چې ما تاسو ته هغه تېرو ویډیوګانو کې هم دغه خبر درکړی و چې افغانستان کرکټ بورډ خو اوسه پورې کوم خبر نه ده ورکړی، خو شفیق الله شفق 100% کې یعنې میچ فکسینګ کړی ده. لکه څنګه چې موږ وګورو شفیق الله شفق باندې نن دغه کیس ثابته سو او همدغسې د افغانستان کرکټ بورډ لخوا نه ده باندې 6 کاله بندیز ولګېده. زه به تاسو ته وایم چې 6 کاله بندیز مطلب دغه ده چې شفیق الله شفق همیشه لپاره کرکټ نه بینډ سو. 6 کاله بعد به که موږ وګورو شفیق الله شفق ګیره به هم سپینه سوي او همدغسې دوباره په کرکټ هم نسي راتللی. لکه څنګه چې موږ وګورو افغانستان کرکټ بورډ وایي دا خبره کوي چې شفیق الله شفق په افغانستان پریمیر لیګ کې میچ فکسینګ کړی ده او همدغسې په بنګلادیش پریمیر لیګ کې میچ فکسینګ کړی ده. په دوو لوبو کې د میچ فکسینګ کړی دی، یعنې میچ فکسرانو په خوښه باندې د لوبه ترسره کړې ده. میچ فکسرانو ورته ویلي دي چې دې بل باندې ته داسې وکړه، دې میچ کې ته رنزونه ونه کړې، هغه میچ کې ته رنزونه وکړه. نو ده د هغوی خبره منلې ده او افغانستان کرکټ بورډ په دغه باندې نه ده خبر کړی. نو خلاص که زه تاسو ته وایم شفیق الله شفق نور باید کرکټ نه یعنې ختم سو او همدغسې 6 کاله بندیز د افغانستان کرکټ بورډ پرې ولګوه او همدغسې دغه کومه سزا چې ورکړې ده شفیق الله شفق وایي خپل جرم هم قبول کړی ده او همدغسې جرم قبول نه وروسته د افغانستان کرکټ بورډ پرې بندیز لګولی ده. نو زما په نظر باندې ډېره ښه فیصله د افغانستان کرکټ بورډ کړې ده، ځکه ما دغوی ته دغه بار ټیرو وختو کې هم دوی ته ویلي خو هر شی کوئ یو دغه میچ فکسرانو نه تاسو باید لرې اوسیږئ او همدغسې یو که موږ وګورو افغانستان سره خیانت کله ونه کوي. دغسې که هر یو افغان کوي، هر یو لوبغاړی کوي، باید سخت نه سخت ترینه سزا د افغانستان کرکټ بورډ ورکړي. نو دغه یو ډېر ښه کار کړی دی ما په نظر باندې چې دغه د نورو لوبغاړو لپاره به یو ډېر ښه سبق ورنه واخلي. تاسو د دې په هکله باندې څه نظر لرئ لاندې په کمنټ کې ولیکئ. یو نور دی خپل ځان ډېر خیال کوئ. الله پامان.